د اسد 40مه افغانستان ته د اسلامي امارت د راتګ ورځ نازیانو کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شوه. نن د اسد 40مه چې د اسلامي امارت د راتګ له دوهمې کلیزې سره سمون خوري. په نازیانو ولسوالۍ کې دا ورځ د دې ولسوالۍ د اماراتي ولسي مشرانو، ځوانانو او عالمانو لخوا د ګشت او غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. 2 کاله وړاندې په دغه ورځ اسلامي امارت د افغانستان پایتخت کابل په شمول لویو او وړو ولایتونو ته ننوتل او د ټول افغانستان واګي په خپل لاس کې واخیستل. د همدې ورځې په مناسبت اسلامي امارت د کابل په شمول ګڼو ولایتونو او ولسوالیو کې د نمانځنې بیلابیلې غونډې او مراسم نیولي وو. د همدې غونډې په سلسله کې د ننګرهار شینوارو نازیان ولسوالۍ کې هم د دولتي او ولسي خلکو لخوا شانداره مراسم نیول شوي وو. د دې ولسوالۍ ملکي او امنیتي منصوبینو، ځوانانو، قومي مشرانو او عالمانو لومړی د نازیان ولسوالۍ مقام څخه د موټرو یو لوی کاروان په یو شمېر سیمو وګرځاوه او بیا یې د لوی غونډې په ترڅ کې دا ورځ ونمانځله چې ګڼو ویناوالو پکې د اسد 40مې نیټې اړوند خپل نظریات د ګډونوالو سره شریک کړل. قومي مشر ملک غروال وویل: قهرمانو مجاهدینو، دا ستاسو د اینو برکت او ثمره ده چې نن په ټول هیواد کې امن دی، سوله ده، ثبات دی، خپلواکي ده. ظلم، استبداد او زورواکان ابد دپاره تاریخ کاندې تلویدلي. قهرمانو افغانانو، ستاسو نیکونو هم د انګریزانو نه ازادي اخیستې وه او ستاسو هغه قهرمانانو بچیانو د انګریزانو د پلرو امریکایانو نه ازادي او خپلواکي واخیسته. مولوي نور احمد ترابي د اسد 40مه د افغانانو لپاره یو ځانګړې ورځ یاده کړه او زیاته یې کړه چې د افغانانو په ډیرو قربانیو راغلې ده. نن دغه ورځ لمانځو 40م د اسد. دا هغه ورځ ده چې زمونږ او ستاسو د ملک نه او زمونږ او ستاسو د دې غیرتي خاورې نه هغه صفر طاقت چې امریکا او د دې په څنګ کې ورسره ناټو هغوی ماته خوړلې ده. هغوی د دغه خاورې نه رسوا او ذلیل او شرمنده د افغانانو په قربانیو باندې ووتل. نو موږ هم مناسب ګڼو چې دغه ورځ په همدغه خوشحالۍ باندې ولمانځو چې افغانان ډېره موده هغه ځورېدلي کړېدلي وو. اوس الله رب العزت ډېره موده بعد په دوی باندې یو اسلامي نظام راوسته او هغه هیلې د دوی او هغه ارمانونه د دوی پوره شو چې هغه دوی غوښتل او د هغې دپاره دوی مختلفې قربانۍ ورکړې وې. د نازیان ولسوالۍ د ځوانانو نماینده تاثیر وایي چې نن ورځ یې په پوره امن ونمانځله او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې د دغه نظام تر شا ودرېږي. د دې ورځې نه موږ دا ثابته شوه چې زموږ دغه کوم نظامیان چې دي دا د ځوانانو تم ونډه ورکوي په پروګرامونو کې. همداشان د قومي سپین ږیرو غوښتنې او ارزوګانې چې دي هغه دوی په ښه شکل باندې اوري او دغه غونډه چې وه په پوره امن فضا کې پای ته ورسېده. د ټولو ځوانانو مې غوښتنه دا ده چې راشي او د موجوده نظام او یا همداشان کوم حاکم نظام چې دی د دې سره لاس یو کا. د دې ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ قومندان مولوي ابراهیم خیرالله وایي چې نن دا ورځ د ګڼو ولسي خلکو او دولتي منصوبینو په حضور کې ونمانځل او زیاتوي چې د دې ورځې هدف یووالی او اتفاق دی. الله جل جلاله فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تاسې په خپل مابین کې ډلې ډلې مه کېږئ، تفرقې مه اچوئ، په خپل زما په رسۍ باندې منګولې ولګوئ، وحدت اتفاق جوړ کړئ. او که تاسې به کامیابه شئ، که تاسې چېرته ډلې ډلې کېږئ، تفرقې اچوئ، په خپل مابین کې بې اتفاقي کوئ، نو زه به م ذلیله کړم او باد به وباسم، کمزوري به شئ. نو ټولو هېوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې د اسلامي نظام تر شا ودرېږي او اسلامي نظام پوره ملاتړ وکړي تر څو د خپل نظام اطاعت وکړو. او رسول الله مبارک فرمایي چا چې یوه ورځ په اطاعت کې تېره کړه د اسلامي نظام د 80 کالو عبادت نه غوره بهتره ده. بیا هم ټول هېوادوالو ته د اسلامي امارت د راتګ او دغې ورځ د ازادۍ د لمانځلو مبارکي وایم. د نازیان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو تن مسؤل مولوي نورخان وایي
د دې ورځې د نمانځلو څخه هدف دا دی چې راتلونکو نسلونو ته د خپلو پلرونو او نیکونو میړانې ورسول شي. او د دې ورځې اهمیت او ګټې او فایدې نو دا راتلونکي نسل زموږ او ستاسې ته دا یو قسم مثبت پیغام دی او مثبت انرژي ده. هغه زموږ او ستاسې راتلونکي نسلونه په دې باندې خبرېږي او د دې نه یو سبق او درس اخلي چې دغسې زموږ پلارانو او زموږ نیکونو د کفري او اشغالګرو ته او کفري نړۍ ته ماتې ورکړې وه او دغسې یوه ورځ یې لمانځله. نو هغوی ته د جهاد کولو د مبارزې او د خپلې قربانۍ اهمیت معلومېږي. نو هغوی یو ښه درس اخلي په دې باندې. د یادونې وړ ده چې د نازیان سربیره د ننګرهار په ګڼو ولسوالیو کې د اسد 40مه د ولسي خلکو او دولتي منصوبینو لخوا هم د غونډو بېلابېلو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه.